أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. تیر جمعہ کی د حشر متعلق بعضی بحثونه منگا ذکر کړیو. نن جمعہ کے باقی بحث داغی متعلق ذکر کو. ورځ قیامت باندې لکه څرنګه چې حشر دا د انسانانو کیږي دا شان تر د حیوانات حشر باندې کیږي دا هم الله را جمع کوي. لکه دې صورت کې الله ذکر کړي کوم چې دغه ما تلاوت وکړو د بعض آیاتونو. الله فرمایي وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله چې دا زنده سر دا را جمع کړي شي او دا به سره پار را جمع کیږي اگر چې د هغې دپاره نه جنت شته دی او نه ولا جهنم شته دی. دا خبره د بعضې خلکو غلطه ده او څه دلیل نشته دی چې ځینې خلک وایي چې بعضې حیوانات په جنت ته ځي لکه د ابراهیم علیه السلام هغه ګډ چې کومې ذبح کړی و دا به جنت ته ځي او داسې نور څه حیوانات یې پکې ذکر کړي دي. دا خبرې ټولې بېکاره خبرې دي په دې څه دلیل نشته دی. دا حیوانات چې الله را جمع کوي په ورځ د قیامت د دې وضاحت په خپل باندې په حدیث کې راغلی چې دا صرف د قصاص دپاره دي او په دې کې الله به د خپل عدل او د خپل انصاف د هغې اظهار کوي خلکو ته چې الله داسې انصاف والا ذات دی چې په دنیا کې کچرته یو حیوان په بل حیوان ظلم کړی نو هم د دې بدل بالته اخیستلی کېږي. نو هر کله چې حیوانات هغه مکلف نه دي او د هغې په مابین کې قصاص په ورځ د قیامت باندې اخیستلی کېږي نو د انسانانو منځ کې خو قصاص په طریقه اولا باندې اخیستلی کېږي دا خو مکلف دي. او دا تنبیه هم په دې خبره باندې وه چې انسان ته ګورې کار قسم ظلم کې په دنیا کې کلک دی او کډیر دی دا خیال مه کوه چې د دې قصاص به ګنې نه اخیستلی کېږي. ته خو لا انسان د حیوان نه قصاص اخیستلی کېږي. حدیث صحیح مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر یو فرمایل لتؤدن الحقوق الى اهلها خامخا تاسو به حقونه خپل حقدارانو ته ورکوئ. کم سړی چې د کم حق خاوند دی هغه ته به ورکوئ تاسو به دا ورکوئ. کله به ورکوئ لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه ورځ د قیامت باندې به خامخا د حقونه تاسو ادا کوئ که په دنیا کې مادا نه کړو. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تر دې چې په ورځ د قیامت باندې به داغه څاروي د پاره چې د کم ښکر نشته دی دې د پاره به قصاص اخیستلی کېږي د هغه څاروي نه چې هغه ښکرور دی هغه چیلی چې هغه ښکرور دی او د ظلم کړی په دنیا کې د ده نه به قصاص اخیستلی کېږي د هغه چیلي د پاره چې د کم ښکر نشته دی دا قصاص هم شته دی. او دا قصاص چې کله واغستلی شي بیا د هغې نه وروسته به دا حیوانات الله ایسته مړه کړي دا به ایسته خاورې شي او دا هغه ټیم دی چې کله دا حیوانات خاورې شي نو کافر به وایي یا لیتنی کنت ترابا ارمان دی چې زه مې ایسته خاورې شوی نن دغه ارمان به هلته خلک کوي. ورځ د قیامت باندې چې کله حشر کېږي اول به څوک راپورته کېږي اول با په قیامت کې څوک راپورته کېږي د قبر نه. دا په حدیث صحیح کې راغلی دي. امام بخاری د حدیث نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم دغه په وخت کې دو کسانو جګړه وکړه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي استب رجلان رجل من المسلمین ورجل من اليهود دو کسان یو بل سره جګړه وکړه خبرې لږې تیزې شوې یو د مسلمانانو نه او بل د یهودیانو نه نو دی مسلمان داسې ویلو والذي اصطفى محمدا على العالمين قسم په هغه ذات چې محمد صلی الله علیه وسلم په ټول عالم باندې غوړه کړی دی
نو یهودی له په دې قار وغې نو یهودي ویل والذي اصطفى موسی للعالمین، قسم په هغه ذات چې موسی علیه السلام په ټول عالم باندې غوره کړی دی. نو مسلمان چې ونه هغه جذباتو نه کار واخست او یو څپېړه هغه له ورکړه او ډېره زورداره څپېړه وله ورکړه. هغه یهودي راړو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دقه شان دی مسلمان زه ووالما. نبی صلی الله علیه وسلم هغه راوخته ویل دا سړی دی ولې والی دی؟ ویل یا رسول الله داسې خبره وکړه او ده لپاره دا حق نشته چې دا خبرې کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې وفرمایل لا تخیرونی علی موسی، دا د نبی صلی الله علیه وسلم تواضع او عاجزي وه. لا تخیرونی علی موسی، ما په موسی علیه السلام مه غوره کوئ. فإن الناس یصعقون یوم القیامة، ځکه خلق به ټول په ورځ د قیامت باندې هغه مړه کلی شي یا بېهوش به کلی شي. فاصعق معهم، زه به هم د هغې سم دقه شانته مړ پروت یم او یا به زه د هغې سره بېهوشه شم. فاکون اول من یفیق، زه به اول شخص یم چې زه به راپاسم. او یو روایت کې داسې راغلی دي انا اول من تنشق عنه القبر، زه اول هغه څوک یم چې قبر به زما نه شلېږي او زه به راپورته کېږم. نو کله چې زه راپورته شم فاذا موسی باطش جانب العرش، ناڅاپه چې زه وګورم موسی علیه السلام به د عرش د هغه یو خپه چې کوم هغه به یې نیولي وي، هغې ته بلته ولاړ و نیولي به یې. فلا ادري، ما ته پته نشته دی اکان فی من صعق فافاق قبلی، نو دا پته ما ته نشته چې دا په هغه خلکو کې چې دیم بېهوشه شوی دی یا مړ شوی زما نه مخکې راپاڅېدو، او کان ممن استثنى الله، او که نه دا په هغه خلکو کې دی چې الله د هغې استثنا ذکر کړی قرآن کریم کې ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي، اسمانونو او ځمکې والا به ټول مړه شي مګر هغه څوک چې الله یې غواړي نو هغه بچ پاتې. نو وایي دا پته ماته نشته چې دا په هغه خلکو کې چې الله بچ ساتلی او که نه زما نه مخکې راپاڅېدلی دی. خو د حدیث ظاهر نه دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خو به لاول راپورته کېږي، خو د موسی علیه الصلاة وسلام د هغه د راپورته کېدو تصریح نشته، ځکه چې نبي ما ته پته نشته بس موږ هم پته نشته. موږ دا تصریح نشو کولی او دا جزم موږ نشو کولی چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ولی بیا وروسته موسی علیه السلام یا موسی علیه السلام او وروسته نبی صلی الله علیه وسلم، نه، ځکه نبي ما ته پته نشته چې موږ ته پته نشته. خو دومره دا چې په اوایلو کې نبی صلی الله علیه وسلم شته دی، صرف دقه کې اختلاف چې یا موسی علیه السلام اول دی که نبی صلی الله علیه وسلم اول دی. زما وروڼو محشر میدان ته چې کله خلک جمع شي هلته بل حالت هغه دا دی نور به راښکته کېږي، او دا په حدیث صحیح کې راغلی دی د بخاري دا صحیح مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تدنى الشمس یوم القیامه، ورځ د قیامت کې به دا نور رانږدې کلی شي من الخلق د مخلوق نه حتی تکون منهم کمقدار میل، تر دې چې دا انور به د خلکو ته دومره راورسیږي لکه د یو میل په مقدار باندې. وراوی وی ما ته پته نشي چې دا میل کم میل مراد دی. میل په عربی کې د رنجو هغه سلۍ ته ویلی کېږي چې خلک پې سترګې تورئ اډکې وړوکې غوندې د دې ګوتې په مقدار باندې پته نشي چې دومره مقدار باندې رانږدې کېږي، او که نه دا معروف میل مراد دی، کیلومیټر او میل چې 1.5 کیلومیټر جوړېږي تقریبا، دا ما ته پته نشي چې دغه میل مراد دی که دا میل مراد دی. نو خلکو ته به دا دومره رانږدې شي. فیکون الناس علی قدر اعمالهم فی العرق، خلق با په مقدار د خپلو عملونو باندې بیا په خولو کې ډوب ولاړي. ولې هغه ټیم کې خو نه سوری شته دی بل سوا د عرش ته سوري نه علاوه، او یې څو سوري نور دي چې هغه انشاءالله وروسته بیا ذکر کوو. نای کې خو ونې نشته دی، غرونه نشته دی، بل شی نشته دی. نو خلق با د خپلو اعمالو په مقدار په خولو کې ولاړي. ولې په جون جولای کې ستاسو خیالي دا پنکې بندې شي دلته د خلکو نه خولو جوړ لوالي چې بار ته راوځي بس دار سړي کپړې لمدي شي. حال دا دی چې اوس نور څومره لرې دی، تاسو ټول تعلیم یافته خلک اکثر به تعلیم یافته دي، ساینس والا تحقیق دا دی چې اوس نور د دې ځمکې نه اوس دا تقریبا 9 کروڑه 13 لک میل لرې دی. 9 کروڑ 30 لاکھ میل
دا لري دی رزمه کې دا په جون جولای کې سره نشي ټینګېدلی دغه کې بیا انسانان له به دومره طاقت ورکړلی شوی وي چې مړی به کرتی نه نور به رانږدې شوی نه 1 میل ته راورسېده چې 1 میل ته راورسېده اوس په خامخا خلک خولې کېږي نو هر سړی به د خپلو اعمالو په مقدار باندې په خوله کې ډوب ولاړي فمنهم من یکون الی کعبیه د چا خولې به تې پړکو پورې به د خولو کې ډوب ولاړي ومنهم من یکون الی رکبتیه او بعضې به هغه څوک وي چې د زنګنانو ته د خولې را رسېدلي وي ومنهم من یکون الی حقویه او بعضې به هغه څوک وي چې دا خولې به د بډې پورې را رسېدلي د نامه پورې ومنهم من یلجمهم العرق الجاما واشار بيده الى فيه او بعض خلکو به دا خولې چې کومې دا د خولې ته را رسېدلي لکه وږې چې اړتولی شوي د خولو به ته یو قسم له واګې اړتلي او نبي علیه السلام د خولې ته یې اشاره وکړه دیز ته به خولې را ډوب به پکې ولاړي دا په حدیث صحیح مسلم کې راغلی صحیح الاسناد روایت دویم حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یعرق الناس یوم القیامة خلق با په ورځ د قیامت باندې د محشر په میدان کې خوله شي حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا تر دې چې د خلکو د خولې به په دې ځمکه کې لاندې او یا غزا دا لاندې بلاړي شي ویلجمهم حتی یبلغ اذانهم او د دیو دی خولې ته به واړتولی شي د واګي په شان ته دا خولې تر دې چې دیو دی غوږونو ته به ورسېدي غوږونو ته به دا خولې را رسېدي هلته دا حدیث بخاري مسلم کې راغلی دی یعنی لاندې به خولې دومره لاړې شي او یا غزه په فاصله باندې او یا ذراع په فاصله باندې به لاندې لاړې شي بره به دومره راشي چې دی غوږونو ته او دی خولې ته به راورسېږي اوس په دقه موقع باندې سورې سیلول پکار دي که نه دا خو څه معمولي خبرې نه دي که نه دا خو صرف د بیان د حده پورې دي چې نن په منبر باندې دا بیانېږي صرف د بیان د حده پورې او صرف د اورېدو د حده پورې پاتې دي حقیقت د چا زړه ته نه کوزېږي که حقیقت د چا زړه ته کوز شوی وی نو بیا به دا حالات نه وي لکه څنګه چې اوس دي دا فسادونه به اوس نه وي خو دا خبرې خلکو ته ګپ ښکاره کړي دا یو ډکوسله خلکو ته ښکاره کړي دا د مولیانو افسانې خلکو ته ښکاره کېږي د نبي حدیث خلکو ته نن افسانه ښکاره کېږي نو په دغه ټیم کې اوس سورې سلول غواړي نو دا عنوان به انشاءالله موږ نن ذکر کوو باقی به نور آینده کې انشاءالله ذکر کوو چې د محشر متعلق کوم بحثونه دي د میزان د حساب کتاب دارنګه د شفاعت کبرا او د شفاعت صغرا د جنت او د جهنم دا باس انشاءالله تفصیلا باندې کې موږ دا غون ذکر کوو رفته رفته باندې انشاءالله چې جون باقی خو سورې د عرش او سورې د آخرت دا بچاته میلاویږي دا یو عنوان دا باندې انشاءالله نن موږ اوس ذکر کوو سبا نوی او سبا انشاءالله بل جمعه کیو یو حدیث کې راغلی امام بخاری امام مسلم ټول نقل کړی دی و کسان په یو حدیث کې نقل لی چې دا به بدق نور کې د سوري د لاندې بیاناسي خلک به په نور باندې دی او په دغه نور کې سوري د لاندې داستی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې الله به د خپل سوري د لاندې کېنه په یو روایت کې حافظ ابن حجر فتح الباری کې ذکر کړي فی ظل عرشه د عرش ته سوري د لاندې به کېنه یوم لا ظل الا ظله په اورش د بل چا سورې نشته صرف د یو رب العالمین د عرش سورې دی د بل چا سورې نشته دی زما ورونو تاسو خوښه ده چې په ورځ د قیامت باندې د عرش سوري د لاندې کېنئ دا خو در سړي خوښه ده که نه په دې 2 کسانو کې یو کس ځانه جوړ کړي ټول نشي که نه یو خو جوړ کړي ځان که نه زما ورونو ته موږ محتاج یو دا ټیم په موږ را روان دی که څوک یې مني او که نه مني نبی صلی الله علیه وسلم په 2 کسانو کې اول نمبر سوي الامام العادل هغه مشر هغه حکمران هغه خلیفہ چې هغه عدل والی امام لفظ چې امام لفظ دا په امامت کبرا چې غټ امامت ته چې هغه د ملک حکمران دی هغې ته شامل دی او دارنګه اهل المدام ذکر کړي چې امام هر هغه چاته شامل دی چې هغه ته څه نه څه ذمہواري والی او دا حدیث ته معلومیږي کلکم راع کلکم مسئول عن رعیته
هر یو پتا سي کې ذمہ دار دی. رشمن کی مثال دی د خپل ذمہ داري تپوس پته کېدلی شي. نو څوک د کور امام دی، څوک د یوې علاقې امام دی، څوک د صوبې او د ضلعې امام دی، څوک د تحصیل امام دی، څوک د ملک امام دی. امامانه مشر مقتدا سربرا الامام العادل، انصاف والا عادل حکمران مشر مقتدا سربرا، دا به د عرش سوري د لاندې داخلي. زمارو عمری دا ثواب هم ډیر زیات لري، لکه دا حدیث باغې باندې دلیل دی. مشکل کار هم ډیر زیات دی، ډیر ګران کار دی. دیو جن صحابه کرام او دارنګه سلف علما ای ټول بر دې مشرین ځان ساته، د قضاوت به ځان ساته چې منګه دا قضاوت او مشري ونو کوشش پیدا کاوه چې منګه مشري کې شامل نشو. کتا سوګری مخکې سلف علما وګوري، امام ابو حنیفه رحمه الله ولی جیل ته تلو، خو په دې قضاوت باندې تلو کنه چې القاضي شو لکم قضاوت ول جیل ته ورته منصور بادشاہ. دا شنور ائمه واغي ولی جیل ته تللی دي، په دغه مشرۍ باندې خلکو جیل ته غورځولي ویل لکه مشهد وسول. ګران کارو کنه چې کله حق ادا کی نو بیا دومره عظیم ثواب دی چې الله به د عرش ته سوري د لاندې کې نه وي. خدا حق ادا کول ډیر ګران کار دی، او د هغې دپاره نمونې ډیر شی موجود دي. خو یو عظیم نمونه چې ټوله دنیا یې مني هغه عدالت د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. دغه عدالت ته چې ټولی دنیا منودلې دی، حتی چې کفارو مې اقرار کړی دی. یو انګریز لیکلی دی وایي که چېرته عمر بن الخطاب 10 کاله نور پاتې شوی د ځمکې په دې سر باندې به د اسلام نه علاوه بل دین وی نه سړي بوده. داسې د انصاف والا سړی و، او د انصاف والا سړی به ولې نه و. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي د جمعې خطبه ویلا امیر المؤمنین الطبقات الکبرى کې ابن سعد باسناد حسن نقل کړي. انس بن مالک فرمایي د جمعې خطبه ویلا امیر المؤمنین، او ما داغه په کمیس کې یو روایت کې راځي 12 ټوکړې مې پکې شمار کړي چې 12 ټوکړې کمیس ته ګنډلې وي. یو روایت کې راځي اتک ټوټې وته ګنډلې وي، او یو روایت کې داسې دي چې یو ټوټه پکې د څرمنې وه. لا حول ولا قوت الا بالله. امیر المؤمنین هغه امیر المؤمنین دی چې کله وفات شو خلق د مشرۍ نه وروسته بینک بیلنس تاغي حساب معلوم نه چې څومره بینک بیلنس یې پرېښی دی، څومره بنګلې او جایدادونه یې پرېښي دي. او امیر المؤمنین چې کله وفات کېږي نو خپل زوی ته نصیحت کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته چې بچیه په ما باندې قرض پاتې دی، زما قرض به ورکړي. سبحان الله، قرض څومره دی چې قرض شمارلی کېږي. امیر المؤمنین خلیفة المسلمین دغه قرض 60,000 درهم دغه قرض دی، 60,000 درهم دا په هغه باندې قرض پاتې دی، قرض یې ول ورکوي. عدل دې ته ویل کېږي، انصاف دې ته ویل کېږي. زمارونو په خپل دغه په کمیس کې ټوټې ګنډلې شوي دي، او ما تاسو ته مخکې واقع ذکر کړې وه دغه زهد، دغه تقوا، دغه پرهیزګاري. چې کله شام ته لاړو او په شام کې ابو عبید بن جراح رضی الله عنه هغه صفا سالار دی او شام قبضه شوی دی. امیر المؤمنین هلته په دوره باندې ځي او په خپل اوښ باندې سور دی، او شام ته چې نږدې شو خلکو ته استقبال ته راوتلی دی. نو دی په یو خوړ مخې ته راغی، نه خوړ کې دی کوشو د خپل سورلی نه او پیزار یې په لاس کې راواغسته، د اوښ مهار یې نیولی دی، پورې غاړه پورې وځي. چې کله د خوړ نه پورې غاړه پورې وته ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه او نور مشران راغلي دي، هغې چې ولید امیر المؤمنین خپیاب لخپې را روان دی، چپلې په لاس کې نیولې دي، د اوښ مهار یې نیولی دی. او ته امیر المؤمنین دا څه کې دلته خو د روم سربراهان هغې راغلي دي، ته به د هغې په مخ کې ودسې ورځې، دا څه کې ته؟ امیر المؤمنین ابو عبیده بن الجراح له په دې سینه کې داسې ګزار ورکو، ویل کاش ابو عبیده چې دا خبره بل چا کړي وه بس نن کتلي وې، خو ته ډېر عظیم سړی زه درته څه نشم ویلی. ورته وایي ابو عبیده نحن قوم اذلا، موږ داسې یو قوم و چې ذلیله قوم، موږ
منگ تا اللہ عزت پا اسلام بانی نصیب کرے دے او کلچ منگ عزت اسلام نا پا بلشی بانی طرف کو اللہ منگ ذلیل و رسوا کی گو رے زبدی خلق تو زان شوبو تا خیم شوبو تا کم اسلام ما اثر دے ندی پیزار دے نہیں کنا اغا امیر المومنین دے دا عدل و دی انصاف واقعات چی زتا صبح روم ٹیم بنا دیر والی و مختصری و صبح ذکر کم دتا غسان دا غیو مشہور بادشاہ اغا سڑیو چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کے بے دا مدینہ بانی دا حملے کوشش کاؤ اور بدی ارمان بانیو جبلت ابن الایہم دا جبلت ابن الایہم دا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پا دور کی دا اسلام دا راوڑو دا ارادہ ہوگا چی اسلام راوڑم بستے امیر المومنین تا خط لکی چیزے اسلام راوڑم امیر المومنین تا چکل خط را ورسید اغا تا بیر تا خط ولی که بلکل ستا اسلام قبول لے تراشت تسلیم شا تا زمان غروری او منگ تا چی سم ملاوی دا اغا بتاتم ملاوی گی زمان چی کم عزت و اغا بستان بی خط چی بیر تا کل رازی جبلاتا حیران پاتی شو چا عجیب سڑے دے نچا شرط نچا دمکی نچا وعدہ اس تا بغیر دا شرط تا زمان اسلام قبلی دا خود سا عجیب سڑے ندے را روان شو تقریباً سا 200 کسان و سر شخ سواران دی او اغین آشنا کپڑے ما غستلی دی او پخپل باندے بیا د سپینو زر تاجم پسر کړه دی او پاغي باندې ملغلرین دواړه سیټ ته لګیدلې دي مدینه ته راغی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه استقبال ترا وتل دی اسلام راوړ هغه ته عزت اکرام ورکو وخت تیرې دو سو وخت بعد د جبل چې کوم دی دا تل دی د عمرې د پاره یا د حج د پاره ته حرم ته تل دی طواف شکل کیپ د طواف په دوران کې د په احرام باندې یو سړی خپا کی خودله په غلطۍ کې پته نه و نو دناغه احرام د څه خوې شو بده به غوسه کې راغی چون کې د کړه بادشاہانو خو مخ کنه غوسه شراتاو شو نا غریب سړیو نا غره په دې مخ باندې داسې چپېړه ورکړه چې د استرګې ولا ودنګ ولې استه هغه سړی ورغی داغي سړی ورغی خپل خاندان ته خبر وکړه خاندان راټول شو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دربار ترازی امیر المؤمنین دې سړی سترګ دغه شوی دا چا دا کړی جبله فورا یې جواب حاضر راي وستو وته ول دې سړی دسترګ دی والی والدا ولی دې تنګ ولی مختی ولی والے سپیړه دی ور کړی ول د قشان کار ما سره وکړو ول قصد نه کړی کنه خطا نه کړی خو زما بی عزتی کړی دا بس دو خبرې دي ستا سره یا دا سړی راضی کا پڅ باندې او کني راضی کې نو بس بیا بستانه قصاص اغستل کی زمون دیندار چې والعين بالعين سترګ په مقابل سترګ د قصاص ځان تیار کا اور تو زمانه قصاص زه خود غسان بادشاہ پادې شم ما سره دولت او مال را سره دی امیر المؤمنین وته دولت او مال په خپل زبان دی اسلام کې د غریب او د مالدار هیڅ فرق نشته هغه ته امیر المؤمنین ما ته ورسه څوکیم و یار څوک چی خود دې غریب او ستا یو حیثیت ته په اسلام کې هغه ته وی بس چې اسلام د سی چیرې مشرب کې حیثیت نور کې زبر اسلام پرېدم هغه ورته پرېده د اسلام بل حکم په تابع جاری کو بل حکم سره الله نبی علی من بدل دینه فقتلوه چاچی دین بدل کوم ورته قتل کوي زبتا وجنم بس هغه حیران پاتې شو وسو وکم دایم نشو کولای چې سړی راځي کړي دا ته معمولی خبره ښکارا کېدله اول ته دغه مرنه مېری دا وځو پکې سوچ وکم بیګاله ول سوچ پکې وکم بس بیګاله د شپې سلاړو تختې ده لاړ اسلام پرې خو دو او دا وګړه نور واقعیا ده وګوره دا د عدل او انصاف خبره ده وسو امیر المؤمنین ته دا نه وی اصلي ته چې مړ پرې دې سړی غټو خلکو سنخته په آرام کې نه کنه وس وته ویل شتتی معافي غوړل نه دواړه یو شانته یو دلته ماته ویل دې ته عدل ویل کی دې ته انصاف ویل کی زمونږ غونتی نه خپکیږو بنو چې ورزو د ظالمانو مرستې کو ورزو د ظالمانو داغي ضمانتونه کو او دای د پاره منډه تړلې پتاړو په تحصیلونه کې وو یاد لري کم سړی چې د ظالم سره څو قدم وای دا اوس په دې ظلم کې भरपूर شریک دی ګورې دا سلام دا حدیث نه
څوک چې د ظالم سره مرسته کوي دا په دې ظلم کې دغه سره مکمل شریک دی. ګورې زما وروڼو انصاف دې ته وایي. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه زوی دی شراب یې څښلي دي. کوم ځای کې چې شراب څښلي د هغې والي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه ول په پټ ځای کې سزا ورکړې ده چې دا د امیر المؤمنین زوی دی، حد یې پې جاري کړی. پټ ځای کې امیر المؤمنین خبر شو، سعد بن ابي وقاص راووښته، ورته وایي سعده الله حدود دې لپاره جاري کړي ته په پټ ځایونو کې خلکو له سزاګانې ورکې. سخته غوسه شو، بیرته دوباره خلک راویسته بهر ته او په خپل لاس باندې زوی له دورې ورکوي. په خپل لاس باندې دې ته انصاف ویلی کېدلی شي. او انصاف یې دا دی زما وروڼو، السنن الکبرا کې امام بهقي روایت نقل کړی دی باسناد حسن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم. هغه وایي ما اوښ اخیستلی و، اوښ مې په خپلو پیسو اخیستلی و، خو عام چې د مسلمانانو کوم چراغاه د کوم د څاروو د څرېدو ځای دی پای کې مې پرېښودو چې هلته به خپل سر کوي، نور خلکو هم څاروي هلته سرول. بیا چې اوښ کله څورب شو او ښه مزهدار شو، بازار ته راایستلی دی. په بازار کې هلته اوس د خرڅ دپاره ودرولی چې څوک د اوښ والي. په دې ټیم کې خپل پلار امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پې راغی. تپوس یې وکړه د اوښ د چا دی؟ ویل دا ستا د زوی د عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر یې راووښته، ویل دا اوښ چېرته و؟ ویل پلاره دا ما اخیستی په خپلو پیسو باندې او بیا مې په دغه چراغاه کې پرېښی او سرېدلی دی او څورب شوی دی، اوس یې خرڅوم. ویل ښه تا په هغه چراغاه کې پرېښی و؟ ویلا ویل هلته خو نور مسلمانانو خپل اوښان سرولو، ستا د دې اوښ بیا ډېر خیال ساتلی چې هله دا د امیر المؤمنین د زوی اوښ دی، هله اوبو ته کېدی، هله دې دغه ته غوښو ته رادې خوا کوي، دې ګیا ته رادې خوا کوي، خلکو به ستا د دې اوښ خیال ساتلی او دا د دې امیر المؤمنین په وجه باندې زه مسلمانانو امیر یم. عبدالله خپل دا خرچ دي که خپل یا اصل پیسې به تیوالی کومه چې دې ګټه وکړه هغه بیت المال ته جمع کړي او بیت المال ته جمع کړي. غریب دغه شانته وکړه. حالان کې دې کې خو د هغه حق و، هېڅ پکې نه و د عبدالله ابن عمر دپاره، لیکن امیر المؤمنین د عدل او د انصاف مظاهره کوي چې چونکې کېدی شي د خلکو خیال ساتلی زما په وجه باندې او زه د مسلمانانو امیر یم. ویل دا به جمع کړي. هلته بله واقع کې راځي، دا معطل امام مالک کې نقل باسناد صحیح. امیر المؤمنین لښکر لېږلی دی عراق ته، بیرته واپسۍ کې چې کله راځي نو ابو موسی اشعري رضی الله عنه بصرا علاقه ده، په هغې باندې والي مقرر دی بصرا علاقه باندې چې هغې هلته امیر مقرر کړی. بیرته واپسۍ کې لښکر راځي نو په بصرا علاقه باندې راغی، لښکر د هغې سره هلته دمه وکړه. ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته پته لګېدلی چې دلته امیر المؤمنین دوه بچي عبدالله ابن عمر او عبید الله ابن عمر دواړه په دې لښکر کې شامل وو. ناغي خپل دربار ته راوستو، ډېر قدر او احترام یې وله وکړو. بیا ورته وایي چې تاسو د امیر المؤمنین بچي وایي، خو زما سره څه نشته چې ما په هغې باندې ستاسو اکرام او قدر کړی وی. خو بیا وایي یوه خبره ده، وایي ما سره د بیت المال پیسې پرتې دي او ما امیر المؤمنین ته لیږلې، لہذا تاسو تیار لی وایي زه به دا پیسې تاسو له درکم او په دې باندې تاسو په لاره کې ځانه تجارت وکړئ چې کومه ګټه ته میلاو شو هغه ستاسو شو، هغه اصل مال به مدینې ته ویسئ، یعنې په طور د قرض باندې وله ورکړه. هغه ویل بس ټیک ده. عبدالله ابن عمر او عبیدالله ابن عمر هغه پیسې واغستلې، په لار کې په تجارت وکړو نو ګټه به کې میلاو شوه. چې کله مدینې ته راغله نو ابو موسی اشعري ورته ختم ورکړی و او خط کې ورته دا لیکلي چې ما دا پیسې عبدالله او عبیدالله دواړو ته په قرض باندې ورکړي چې ځان په تجارت وکړي او اصل مال بیت المال ته جمع کوي، ګټه ستاسو شوه. خط یې هغه ته ورکړو. امیر المؤمنین چې خط کولاو کو پیسې مله ورکړي وسه. امیر المؤمنین چې خط وکړو ته دې دواړو ته وایي عبدالله او عبیدالله دواړو خپلو بچو ته وایي په دې لښکر کې بل چاله دا پیسې ورکړې وي؟ هغه ویل نه. ویل تاسو ولې ولې درکولې؟ تاسو ولې چې درکړي دي زما په وجه باندې درکړي چې زه مسلمانانو امیر یم. ویل امیر المؤمنین په وجه باندې درکړي دي، ګټه مټه نشته، ټولې پیسې به جمع کړي. هلته یوه روپۍ درته نه پرېږدم، یوه روپۍ. عبدالله ابن عمر خاموش دی او عبیدالله ابن عمر هغه ورسره لږ خبرو کې تېز شو او ورته امیر المؤمنین پلاره دا پیسې زموږ حق کېږي، دا ګټه ولې که دا پیسې ضایع شوي وې د تاوان په موږ راته که نه، نو چې تاوان یې په موږ راځي ګټه هم زموږ ده، دا حق هم دی. عبیدالله خبره بلکل ټیک هم وه.
هغه ورته نه بل چاله ولې نه ورکولی چې تاسو له درکولې خو زما فوج درکړي دي او زه مسلمانانو امیر یم ویل یوه روپۍ درته هم نه پرېږدم ویل په دې کې شور جوړ شو نو نور کسان هلته ناستو هغوی پوه شو هغوی وتل امیرالمؤمنین هغه له صلح وکړه هغوی وتل امیرالمؤمنین داسې وکئ دا مضاربت دی او دا په ګټه تاوان باندې پیسې دي لہذا دا کومه ګټه چې شوې ده دا نیمه کوي خیر دی نیمه بیت المال ته جمع کړي نیمه به دی والي نو په دې باندې امیرالمؤمنین راضي کوي زه به ټیک شو دغه به اوس وکړم خو ټولې ورنه ورکوم ګورې ګټه به نیمه جمع کوي ځکه بیت المال په پیسو یې ګټه کړې ده دې ته عدل او دې ته انصاف ویلی کېږي زما وروڼو دې ته عدل او دې ته انصاف ویلی کېدلی شي راشي زمونږ عدالتونو ته موږ ګورئ او زمونږ انصافونو ته موږ ګورئ موږ چې کله مشران شو او منګه مقتداګانو سربراهان شو زمون کار صحیح زمون کار دای چې کم کسان هغه د نوکرۍ لایق دي کم کسان د کمې عهدې لایق دي هغه عهده هغه ورکوو نو موږ څه ویو یاره جي ګورې پلانې مې د ترور زوی دی پلانې مې چې کوم دی خوری دی پلانې مې وراره دی پلانې مې د خینې زوی دی پلانې مې فلانې دی پلانې دی ګوره د دې به خصوصي خیال وساتئ ګورئ که هغه په میرټ باندې برابر وي که برابر نه وي زبارونو دا خبره نه ده معمولي خبرې نه دي مشري څه آسان کار دی او مخکې ما تاسو ته دا ویلي دو هارون الرشید ته چې دغه ویل محمد ابن کعب القرظي ویل ښه ته هغه سړی ویل مشر وکړه سربراه ورته وایي ته هغه سړی چې د ټول دنیا خلکو کې به د هر چا نه د خپل ځان تپوس کېدلی شي او ته داسې شخص یې چې ستا نه به د ټولې دنیا تپوس کېږي مشري سي آسان شی دی چې هر سړی دی وکړي نو اول کس چې هغه ته د عرش سوری میلاویږي دی الامام العادل هغه امام هغه مقتدا مشر سربراه چې انصاف والی باقي شپږ اقسام به انشاءالله بلې جمعې ذکر کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين